د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دریمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 88 آیت څخه اوري وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسې به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي هغوی وایي دا څه چې موږ لولو دا د خدای لخوا دي په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته وایي چې د الله پر ځای تاسې زما بندگان شي هغه به هم دا ورته وایي چې خدای پالونکي شي لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسې د هغه زده کړه او ښوونه کوئ هغه به داسې هیڅکله تاسې ته ونه وایي چې پرښتې یا پیغمبران په ربوبیت ونیسئ آیا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسې ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسې مسلمان یاست وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون دریاد کړی الله له پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه چې نن مونږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړي سبا که تاسې ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسې سره شته نو تاسې به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه آیا تاسې دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما لخوا د وعدې دروند مسؤلیت په غاړه اخیستی دی هغو وویل هو مونږ اقرار کړی دی الله فرمایل ښه نو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسې سره شاهد یم له دې وروسته چې هر څوک له خپلې وعدې واوړي همغوی فاسقان دي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون اوس آیا دا خلق د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پریږدي کومه بله طریقه لټوي په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي
او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ای پیغمبره ووایه چې مونږ الله منو، هغه ښوونه منو چې پر مونږ نازله شوې ده، هغه ښوونې هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازلې شوې وي، او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوي. مونږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او مونږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کومه بله لاره غوره کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅکله قبوله نه کړی شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. څنګه کېدای شي چې الله هغو خلکو ته هدایت وکړي چې هغو د ایمان د نعمت له میندلو وروسته بیا کفر غوره کړ، په داسې حال کې چې هغو په خپله په دې خبره شاهدي ویله ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. د هغو د ظلم وړ سزا دا ده چې پر هغو د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی. په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي، نه به د هغو په سزا کې څه اسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي. البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملي چلند سم کړي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. خو کوم خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوره کړی بیا یې په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی، د هغو به توبه هم نه قبلیږي. داسې کسان خو پاخه لار ورکي دي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړه شول، له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبوله نه کړی شي. د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې نیکی ته نشئ رسېدلی تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوئ الله به ورڅخه ناخبره نه وي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. د ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بني اسرائیل لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتیني یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. کوم خلق چې لدی وروسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي هم هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ووایه الله چې څه ویلی دي رښتیا یې ویلی دي. تاسې باید یې لوري ته مخه کړئ د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نه و. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بېشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی. هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. په هغه کې څرګندې نښانې دي د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسیدو وس لري د هغه حج دی وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ووایه ای اهل کتابو تاسې ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسې کوئ الله مو ویني. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ووایه ای اهل کتابو دا ستاسې څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسې هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ او غواړئ چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي په داسې حال کې چې تاسې په خپله په دې شاهدان یئ چې دا لار سمه ده. ستاسې له کړو وړو څخه الله بېخبره نه دی. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے مؤمنانو که تاسې د دې اهل کتابو د یوې ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسې له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسو لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسو ته د الله آیتونه اورول کیږي او ستاسو په منځ کې د هغه رسول موجود دی. څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به ارومرو سمه لاره ومومي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے مؤمنانو له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویرېدو حق دی. تاسو ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ټول یو ځای شي د الله رسۍ کلکه ونیسئ او تیت پرک کیږئ مه. د الله هغه پیرزوینه در یاده کړئ چې پر تاسې کړې ده. تاسې یو د بل دښمنان وئ. هغه ستاسې په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسې سره ورونه شوئ. تاسې د یوې له اوره ډکې کندې پر غاړه ولاړ وئ. الله تاسې ورڅخه وژغورلی. په دغه شان الله خپل نښانې تاسې ته څرګندوي. په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسې ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي، په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي همغوی به بریالي شي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پام کوئ تاسې هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښودنو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول. چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخروی وي او څه تور مخي. د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ. ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکئ. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.